السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زمونږ درس دی الا ګاغ، یعنی په ګاغ کې، یعنی ټرین سټیشن کې. څنګه کولی شو چې په ټرین سټیشن کې د ټرین ټکټ واخلو؟ غواړو چې یو ښار نه بل ښار ته لاړ شو، نو څنګه وکولی شو چې د ټرین ټکټ واخلو؟ د هغې په باره کې یوه لنډه کنورسیشن مې جوړ کړی دی، غواړم چې تاسو لپاره یې تشریح کړم. راځئ چې درس شروع کړو. Kilian, bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Kilian مشتری ته وایي Bonjour, ورځ مو بخیر. Je voudrais زه غواړم un billet یو ټکټ pour Paris پاریس لپاره s'il vous plaît په مهربانۍ سره. L'employé Oui, vous partez quand? Oui, vous partez quand? Oui, معنا ښه. Vous partez quand? کله تاسو وځئ یا کله ځئ. L'employé ورنه پوښتنه کوي چې کله تاسو حرکت کوئ، کله ځئ. Client mercredi prochain, le 2 juin, j'aimerais partir le matin. Mercredi prochain, le 2 juin, j'aimerais partir le matin. Client مشتری ورته وایي mercredi prochain راتلونکې چهارشنبې. Le 2 juin د جون د میاشتې په 2 تاریخ. J'aimerais partir le matin زه غواړم چې سهار له طرفه لاړ شم. L'employé Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure? L'employé کارمنده ورته وایي Alors, نو mercredi 2 یعنی چهارشنبې ورځ 2 تاریخ. Vous voulez partir vers quelle heure? تاسو غواړئ د څو بجو په شاوخوا لاړ شئ، د څو بجو په شاوخوا تاسو حرکت کوئ. Vous voulez تاسو غواړئ partir چې لاړ شئ. vers quelle heure؟ vers معنا په شاوخوا، quelle heure یعنی څو بجې. Client En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. En fait, j'aimerais arriver avant 11 heures. Client مشتری ورته وایي En fait په حقیقت کې j'aimerais arriver زه غواړم چې ورسیږم په پاریس کې avant 11 heures 11 بجو نه مخکې پاریس کې ورسیږم. L'employé Vous avez un train qui part à 8h15. Arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30 arrivé à Paris 11h. Vous avez un train qui part à 8h15 arrivé à Paris à 9h45. Il y en a un autre à 9h30 arrivé à Paris à 11h. L'employé ورته وایي Vous avez تاسو لرئ un train یو ټرین qui part کوم چې حرکت کوي à 8h15 8 بجو 15 دقیقو کې په باندې 8 بجې حرکت کوي هغې او رسیږي پاریس په پاریس کې à 9h45 9 بجو 15 دقیقو کې په پاریس کې رسیږي. Il y en a un autre او یو بل هم شته à 9 بجې حرکت کوي 9h30 یعنی 9:30 بجې حرکت کوي arrivé à Paris او پاریس کې رسیږي à 11h 11 بجې یعنی دویم ټرین چې دی 9:30 بجې حرکت کوي او 11 بجې په پاریس کې رسیږي. Client مشتری ورته وایي Je vais prendre le premier. Je vais prendre le premier. Je vais prendre le premier. زه به لومړنی نیسم. L'employé Oui, vous voyagez en première ou en seconde? Oui, vous voyagez en première ou en seconde? L'employé ورته وایي
وی معنا ښه. vous voyagez تاسو سفر کوئ en première په لومړنۍ کلاس کې او en seconde یا دویم کلاس کې. هر کله چې تاسو ټرین سټیشن کې première او سکوند ویل شي د دې مطلب دا دی چې ځکه چې ټرین دوه برخې لري، یو مخکنی یعنی لومړنی کلاس وایي، دویم چې دی دویمه برخه یا دویم کلاس. خومیر لومړی کلاس ته وایي او سکوند دویم کلاس ته وایي. کلیون en seconde en seconde en seconde یعنی په دویم کلاس کې ځم. l'employé vous avez une réduction vous avez une réduction. l'employé ورته وایي vous avez تاسو لرئ une réduction یو تخفیف. réduction معنی تخفیف. دلته مختلف تخفیفګانې دي، مثلا زیرسان لپاره دی، شاګردانو لپاره دی، کاخت غمی دی، یعنی دلته مختلف تخفیفونه دي ټرین لپاره. کلیون نو 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 یعنی کوم یو تخفیف کارت نه لرم. l'employé alors ça nous fera 34 euros. alors ça nous fera 34 euros. l'employé ورته وایي alors ça nous fera 34 euros یعنی 40 روپۍ شولې، یعنی ټیکټ 40 روپۍ شو. کلیون tenez 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 یعنی پیسې ورته ورکوي، وایي ونیسه واخله. l'employé merci bon voyage merci bon voyage. l'employé ورته وایي merci مننه، bon voyage ښه سفر ولرئ. کلیون مشتری ورته وایي merci au revoir merci au revoir merci au revoir یعنی merci مننه، au revoir خدای پامان. دا زمونږ درس څو امیل لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او راتلونکي درس کې د هماغه په باره کې خبرې وکړو. چینل سبسکرایب کړئ چې هر کله یو درس شیر کړو تاسو لپاره ورسیږي. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه